د وتر لمانځه د ادا کولو طریقه او احکام. ورونو، وتر 3 رکعات لمونځ دی چې د ماخوستن تر لمانځه وروسته ادا کیږي او د ماخوستن تر لمانځه د مخه ادا کول نه دي روا. کله چې یو څوک د وتر لمانځه د ادا کولو اراده وکړي، د لمانځه د شروع تکبیر دی ووایي او لاسونه دی تر غوږونو پورې لوړ کړي، بیا دی سبحانك اللهم اعوذ بالله بسم الله الحمد لله او سورت ووایي، بیا دی رکوع او 2 سجدې وکړي. د لومړي رکعات تر ادا کولو وروسته دی 2 رکعات ته ولاړ سي. 2 رکعات د نور المنځونو د 2 رکعات پر ډول ادا کړي. د 2 رکعات تر ادا کولو وروسته دی کښیني، التحیات دی ووایي. د التحیات تر ویلو وروسته دی د تکبیر په ویلو سره 3 رکعات ته ولاړ سي. په 3 رکعات کې دی بسم الله الحمد لله او سورت وایي. کله چې د قرائت ویلو څخه فارغ سو، د الله اکبر په ویلو سره دی لاسونه تر غوږو پورته کړي او بیرته دی تر نامه لاندې ونیسي او دعای قنوت دی ووایي چې هغه داسې دی: اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. کله چې د دعای قنوت د ویلو څخه فارغ سو، د الله اکبر په ویلو سره به رکوع ته ولاړ سي. د رکوع او 2 سجدو تر ادا کولو وروسته به کښیني، التحیات، درود او دعا به ووایي، بیا به راسته او چپه طرف ته سلام وګرځوي. دغه نو هغه 3 رکعاته وتر لمونځ سو چې د ماخوستن تر لمانځه وروسته ادا کیږي.